سلامونه ملګرو د پښتو لایف لایبرری یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملګرو نن ورځ به د نړۍ 15 امن لرونکو هیوادونو په باره کې معلومات در سره شریکو. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په نړۍ کې ځینې رسنۍ او ویبپاڼې هر کال او یا په څو کلونو کې یو ځل د ټولې نړۍ پر سطحه د هیوادونو درجه بندي اعلانوي چې دا درجه بندي د اقتصاد، امن او کاروبار او داسې نورو له مخې اعلان کیږي. په دې ویډیو کې به د نړۍ امن لرونکي هیوادونه در پیژنو. لومړی کاناډا په 2021 میلادي کال کې تر ټولو امن لرونکي هیواد ښودل شوی دی. د څېړنو پر بنسټ کاناډا د کورونا ناروغۍ پر مهال هم یو له هغو هیوادونو څخه و چې د دې ناروغۍ کچه پکې بیخي لږ او په نشته حساب وه. د یوې څېړنې له مخې چې د کاناډا او ونکور او مونټروال دوه هغه ښارونه دي چې دغه هیواد ته سیلانیان ورمات کړي دي. د یادونې وړ ده چې کاناډا تیر کال په درجه بندۍ کې په غوره 10 ښارونو کې نه و. نمبر 2 نیوزیلینډ چې په ډیرو څېړنو کې د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، یو له سرسبزه، آرام او ښایسته هیوادونو څخه دی. باید ووایو چې نیوزیلینډ د کورونا ناروغۍ د څپو پر مهال هم په ټولو امن لرونکو هیوادونو کې حساب و. نیوزیلینډ چې یو له سرسبزه او ښایسته هیوادونو څخه دی، په واورو پوښل شویو درو او ښایسته ځنګلونو د لیدونکو او سیلانیانو په شمېر کې زیاتوالی راوستی. د یادونې وړ ده چې نیوزیلینډ د خپلې طبیعي ښکلا او امن له برکته هغه هیواد دی چې د نړۍ زیات شمېر فلمونه پکې ډکیږي. نمبر 3 استرالیا چې د نیوزیلینډ غوندې د کورونا څپې پر مهال یو له خوندي هیوادونو څخه و. په 2021 میلادي کال کې تر ټولو امن هیوادونو په قطار کې هم بلل شوی. استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ښکلا زیاته برخه یې طبیعي ده. ښایسته سواحل او ښکلي ځنګلونه یې هغه څه دي چې زیات شمېر سیلانیان یې هر کال دغه هیواد ته ورځي او لیدنه ترې کوي. سیډني چې د نړۍ یو له ښایسته ښارونو څخه دی، د استرالیا پلازمینه ده. د یوې څېړنې له مخې په استرالیا کې د انسانانو له شمېر څخه زیات د کانګرو شمېر دی چې کانګرو د استرالیا ملي حیوان دی. نمبر 4 ایسلنډ چې یو هوار او سرسبزه هیواد دی او د همدې هوار کېدو له امله د کرنې او مالدارۍ لپاره دی، خو د دې ترڅنګ په زیاتو څېړنو کې دغه د نړۍ پر کچه تر ټولو امن هیوادونو څخه هم بلل کیږي. ایسلنډ د استرالیا او نیوزیلینډ په شان د کورونا له څپې څخه خوندي او آرام هیواد ګڼل شوی دی. ایسلنډ هیواد چې د طبیعي او ګرمو اوبو زیاتې سرچینې لري او دغو چینو طبیعت شینوالي او ښکلا ترڅنګ هوا هم لږ گردش لرونکي کړي چې د طبیعت زیات شمېر مینوال هر کال له دغه هیواده لیدنه کوي. نمبر 5 سویس یعنی سویزرلینډ د ښکلا او ښایستونو په اړه به مو ارومرو اورېدلی وي او د سویس د ښکلاګانو انځورونه به مو هم لیدلی وي، خو د دې ښکلا او ښایستونو ترڅنګ سویس هیواد د نړۍ پر سطحه یو له امن لرونکو هیوادونو په قطار کې حسابیږي. دغه هیواد د طبیعي ښکلاو په درلودلو سره د نړۍ زیات شمېر سیلانیان خپل ځان ته ورمات کړي دي او د سفر کولو لپاره تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. غرونه، سیندونه او د ریل ګاډو پټلۍ او هغه څه چې دغه هیواد ته طبیعي ښکلا وربخلې ده، د سیلانیانو شمېر یې لا زیات کړی دی. ګرانو لیدونکو، که ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور یو لایک ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.